رحیم د لوی او مهربان خدای په نامه ګرانو دوستانو مشرانو او د اریانا افغانستان د نړیوالې شبکې او په ځانګړې توګه د خلکو غږ یا ساده‌ی مردم د خپرونې ډېرو درندو لیدونکو زما سلامونه نیکې هیلې او ارزوګانې ومنئ په دې هیله چې په ګران افغانستان کې سوله رامنځته شي جګړه د تل لپاره پای ته ورسیږي د نن ورځې خپرونه چې د 2020 کال د ډسمبر 4 او د 1399 کال د قو د میاشتې 14 نیټه ده تاسې په خدمت کې یم او غواړم چې د افغانستان په روانو حالاتو باندې ستاسو سره د زړه خواله وکړم افغانستان او مهربان خدای په نامه موضوعات ډېر دي د بحث وړ دي د خبرو وړ دي او دا هم یو سیاسي معلوماتي خبرونه ده نو ستاسو څخه هم هیله کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ نظرونه ورکړي او که چیرې بیا موضوعات ګرم سوله دوستانو علاقه درلوده غوښتل چې پر موضوعاتو باندې څېړنه وکړي خبرې وکړي کولی شي چې بیا نیم ساعت یا یو ساعت خپرونه سپانسر سي یو ساعت زما خپله خپرونه ده یعنې که ادامه ورکول غواړي زه کوشش کوم چې ځینې داغ مسایل یا ګرم یا تاوده مسایل چې په افغانستان کې په داخلي رسنیو کې او په نړیوالو رسنیو ورځپاڼو مجلو ټلویزیونونو راډیوګانو کې ورباندې بحث کیږي او زموږ د جامعې د ټولنې هغه ژوند سره تړلي دي په مختصره توګه راټول او بیا ستاسو نظرونه وغواړم ځکه دا یو ساعت خبرونه ده ډېر زیات وخت نه لرو چې پر دې باندې ډېر څېړنې وکړو ډېرې خبرې وکړو خو په هر ترتیب هغه څه مسایل چې په افغانستان کې نن مطرح دي هغه مسله د سولې ده د کابل څخه د دوحې پورې د سولې کنفرانس یا د سولې خبرې دا یو ډېره دغه او ګرمه مسله ده چې زه خوشحاله یم چې بالاخره هغه بندي شي هغه بنبست چې د دوحې په خبرو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی و هغه بیا هم بیرته په حرکت رالی او انشاءالله امیدونه او هیلې شته چې ګران هېواد به سوله هیڅ ژوند شروع کړي او دا ناوړه جګړه به ختمه شي دا یو مسله بله موضوع د مصالحې د عالي شورا تشکیل او جوړول دي چې دا هم یو موضوع ده چې په نن ورځ په پروګرام کې به خبرې ورباندې وکړو همدا ډول د افغانستان د حکومت یا د کابینې غړو ته د ولسي جرګې د وکیلانو لخوا څخه د مثبتې او منفي رایې ورکول دي دا هم یو خاصه موضوع ده او همدا ډول د افغانستان څخه د امریکا د قواو ایستل او د امریکا د لوی درستیز مایک هیلي د خبرو او وروستۍ مرکې په هکله هم خبرې لرو همدا ډول د ټولو ښه خبره دا ده چې بالاخره په نړۍ کې د کرونا د ویروس پر ضد باندې په مختلفو هیوادونو کې واکسینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي هفته کې یا اونۍ کې امکان لري چې په ځینو هیوادونو کې د واکسین استعمال سي خو په دې هکله یو څه مطلب لرم نو دا مسایل دي لومړی به راسو په افغانستان کې د سولې موضوع ته د سولې خبرو ته تاسو پوهیږئ چې تقریبا 2 کاله مخکې امریکا او طالبانو ته پیشنهاد وړاندیز وکړي چې باید د دوی ترمنځ یعنې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله ییزه فضا رامنځته شي هغو چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه د افغانستان د سولې په چارو کې وټاکل شو د خپلې خبرې په دوحه کې شروع کړلې د دوحې دفتر چې طالبانو سیاسي دفتر دی دا د حمید کرزي په وخت کې
کله چې باراک اوباما د امریکا جمهور رئیس و د بایدن لخوا چې په هغه کې مرستیالو د طالبانو سره په قطر کې وکتله او دغه سیاسي دفتر د بایدن او د هغه وخت د طالبانو د مشرانو لخوا څخه په قطر کې جوړ شو. خو پارتر چې خلیلزاد چې د ریپبلیک د حزب لخوا څخه ټاکل شوی دی د په دوحه کې طالبانو سره کښېنستی، تقریبا 4 اړخیزه معاهده یا تړون یې لاسلیک کړي. تاسې په دې باندې ډېر پوره خبرې زه نه غواړم چې بیا دې ته ولاړ شم، وخت کم دی. خو هغه 4مه ماده یا 3مه ماده بخښي، هغه د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیل و او د خبرو په نتیجه کې د یو نوي اسلامي حکومت رامنځته راتګ و. هغه کارونه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ کې و د بندیانو شان تقریبا تر یوه اندازې د سره سوله. د سولې خبرې دوه شان لري. عموما په دغه مذاکراتو کې چې په سیاسي لحاظ که د سولې په هکله یو د خبرو طرز دی، میکانیزم دی، او یو په خبرو کې د خبرو اجنډا یا موضوع ده چې په خبرو کې باید په څه باندې بحث وشي، په څه باندې تصمیم ونیول شي. تر ټولو مهم دا دی چې اول د سولې میکانیزم دی یا د سولې د خبرو میکانیزم یا طرز یا شکل. زما په یاد کله چې د امریکا او د ویتنام ترمنځ د سولې د خبرو پر سر خبرې کېدلې، تقریبا میاشتې ونیولې چې دوی په دغه نه سره جوړېدل چې د خبرو میز باید څه شکل ولري، ګردی، 3 اړخیزې، 4 اړخیزې، امریکا کومې خواته کښېني، ویتنام کومې خواته کښېني، د مجلس رئیس څوک یې، پر دغه باندې ډېر وخت نیوي. په افغانستان کې هم د سولې میکانیزم باندې هینې مسایل روان و. تقریبا 7 میاشتې وروسته دی په دې باندې بریالي شوله چې دغه د سولې میکانیزم ته دی ورسېدله. د سولې میکانیزم د خبرو میکانیزم څه شي دی چې باید سره کم خبرې شروع شي. یوه ماده دا باید چې د خبرو په شروع کې بسم الله وویل شي، هلته 21 مادې دي فرضاً. په 2 ماده کې دا لیکل شوي دي چې فرضاً خبرې چې ختمېږي باید یو دعا وشي، چې دا زموږ د مسلمانانو رواج او عنعنه ده. فرضاً 3 ماده دا ده چې باید د سولې د خبرو لومړی ریاست څوک وکړي، د طالبانو خوا یې وکړي او که د حکومت د خوا وکړي. بالاخره دې فیصله وکړله چې باید یو واجب د طالبانو لخوا څخه د خبرو مسؤل رئیس او د بل دوره بیا د حکومت د خوا یې. یعنې دغه کوچني مسایل و چې پر دې باندې فیصله سوې وه. ولې اصلي موضوع چې هغه د سولې اجنډا ده یا د سولې میکانیزم دی، ببخښئ د سولې میکانیزم دی، هغه باندې 3 ورځې دمخه فیصله وسوله چې باید دواړې خواوې سره کښېني او هغه 4 شان چې باندې دوی فیصله وکړله چې باید په دې خبرو کې وشي. اول دا دی چې هغه د طالبانو وړاندیز و چې باید د هغه معاهدې اساس چې د طالبانو او حکومت ترمنځ شوی دی دا اساس وګرځول شي. دا د طالبانو پیشنهاد وړاندیز و او د حکومت لخوا څخه د امریکا او د طالبانو ترمنځ د حکومت ترمنځ ګډ اعلامیه، د لویې جرګه او داسې نور مسایل. مقصد په هر ترتیب دغه 4 شان اساس وټاکل شو. اوس نو نن ماښام چې د افغانستان سهار کېږي یا د دوحې سهار کېږي، په دوحه کې د سولې خبرې پیلېږي. دلته نو موضوع د اجنډا ده. اجنډا معنا ده چې په څه شي باندې باید هلته خبرې وشي. دا ډېره مهمه ده. خبرې نوي پړاو ته شروع کېږي. دلته 2 شان ډېر مهم دي. هغه دا دی چې ممکن حکومت لومړی وړاندیز و طالبانو ته د اوربند یا د اتشبس وکړي. دا ډېر مهم دی د طالبانو د حکومت لپاره. او طالبان که دا شی مني باید د حکومت څخه دې څه شی وغواړي، خو یو څه باید ورکړي، یو څه باید واخلي. زما له نظره امکان ډېر لري چې په لومړي قدر کې طالبان د یو حکومت، د یو موقت حکومت وړاندیز وکړي، ځکه طالبان د اوسني حکومت په رسمیت نه پیژني، اشرف غني نه مني، او امریکا دوی ته وعده ورکړې ده چې د سولې نتیجه به په افغانستان کې د نوي حکومت جوړول وي. دا چې طالبان به په څه ډول په نوي حکومت کې را داخليږي دا اوس پر معلومه نه ده چې آیا طالبان به د دې حکومت یو جز کېږي، یو برخه به کېږي، نیمه برخه به کېږي، 50% به کېږي، ټول حکومت به دې سپارل کېږي. دا به نو په دا خبرو کې معلومه شي.
خو بالاخره پس له اتیا ورځو څخه دوی و دې نتیجې ته رسېږي سبا خبرې شروع کېږي یو مهم شی دا دی چې په دې خبرو کې هغه معاهده یا تړون چې امضا شوی دی هلته نه د افغانستان د جمهوریت نوم راغلی دی او نه د طالبانو د امارت دا ډېره جالبه خبره ده یعنی طالبان هم دې ته حاضر نه سول چې د کابل افغانستان حکومت ته د جمهوریت د افغانستان اسلامي جمهوریت وایي او یا د طالبان د افغانستان حکومت و طالبانو ته د طالبانو اسلامي امارت وایي په معاهده کې لیکل شوي دي چې دواړې خواوې دې ته حاضر دي چې د سولې خبرې پیل کړي همداسې نه دي لیکل شوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي امارت و دې ته حاضر دي چې د سولې خبرې پیل کړي دا دواړو قبول نه کړله او دا دواړو خواو ومنله چې نه باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت کلمه ذکر شي او نه د طالبانو د اسلامي امارت کلمه ذکر شي فقط داسې ولیکل شي چې دواړې خواوې یا طرفین و دې ته حاضر شوي دي چې د افغانستان د سولې په هکله سره کښېني او خبرې وکړي چې دا ډېره جالبه ده د سولې د خبرو پیل کېدل چې نن ماښام د امریکا په وخت د کالیفورنیا په وخت او سبا د دوحې د سهار او د افغانستان د سهار په وخت دا د جهان د ټولو هیوادونو د امریکا د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولګې د ناټو د پاکستان سعودي عربستان ناروې ترکیه او داسې نور هیوادونو څخه هرکلی شوی دی خبرو هرکلی شوی دی او دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده چې دا خبرې باید وسي او دوی ټولو دغه ته ښه راغلاست ولیدي په افغانستان کې هم حمید کرزي ډاکټر عبدالله او داسې نورو مشرانو د دې خبرو یو ګړی صاحب زنګ مه وایي هرکلی کړی دی نو دا زه هم ورته خوشبینه یم که وسي چې دغه دواړې خواوې سره کښېني او په افغانستان کې د یو نوي نظام دپاره اساس کښېږدي د سولې د خبرو اساس کښېږدي دا به د افغانستان د آینده او راتلونکي نور نو جنگ بس ده جګړه بس ده دا چې ځینې کسان د طالبانو مخالف دي یا موافق دي یا ښه ورته ګوري یا بل دا خبرې احساسي شیان دي موږ سوله غواړو سولې ته ضرورت لرو نو که موږ خوابدي یو که خوشحاله یو که ژاړو که خاندو که موافق که مخالف په افغانستان کې بالاخره سوله راځي متخاصم خواوې سره کښېني او انشاءالله تعالی زه دې ته ډېر خوشبینه یم چې دا نتیجه ورکړي بله خبره چې غواړم چې هغه په افغانستان کې پاسول دله چې کله چې د جمهوریت ریاست انتخابات وسوله په هغه کې دوه کسانو ډېرې رایې وړلې چې په لومړي قدم کې اشرف غني و او په دوام قدم کې عبدالله و خو د اساسي قانون له مخې ډاکټر اشرف غني د زیاتو رایو په لاسته راوړلو سره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل سو او عبدالله دا ونه منله دی د اساسي قانون له مخې حق لري چې دا ونه مني او بیا هلته هغه د کمیسیون د شکایاتو دی هغه بالاخره دا هم څېړله خو بالاخره داسې یو سیاسي تفاهم رامنځته سو چې اشرف غني به جمهور رئیس وي او عبدالله به د سولې خبرې مخته بیایي تقریبا د دې څخه تقریبا 9 میاشتې کېږي چې دا فیصله وسوله ډاکټر عبدالله ونه کړی سوی چې دغه د سولې شورا یا د مثالي علي شورا فعاله کړي په دې کې وروسته پاتې راغلی علت هم دا و چې اشرف غني د سولې د علي شورا 15 غړي اعلان کړله او عبدالله مخالفت وکړي او ویل چې دا د سولې د علي شورا کار دی نه د جمهور رئیس اشرف غني خو بالاخره وروستی خبر شوی چې د سولې د علي شورا مجلس هم سبا شروع کیږي او دا خپل یو همزمانه چې الته په دوحه کې د سولې خبرې شروع کیږي دلته په کابل کې په عین وخت کې د مصالحې شورا فعاله کیږي چې دا فکر کوم چې داسې سره جوړ شوی و نو داسې معلومیږي چې ان شاء الله هم په داخل کې اجماع منځته راغلی ده هم په بهر کې او په سیمه کې نو امیدونه ډېر دي زه خو خوشبینه یم چې خدای تعالی بله السلام علیکم بله از افغانستان زنگ میزنی بله سو گپ نمیزنی د افغانستان څخه یو زنګ وکړ ترچیب نو دا خبرې دي د سولې د مصالحې شورا 15 غړي لري
چې یو لحظه برادر یا ګرانو دوستان یو 15 دقیقې ماته نور وخت راکړئ بیا مو بله سلام علیکم بله سلام علیکم بله نوری صاحب یک 5 دقیقه مالا وخت بیچیم بسیار ببخشین دا بله خبره وه نو د سولې د مثالي عالي شورا سبا په کار شروع کوي 15 غړي لري 48 غړي لري چې 15 کسه مخکې ته انسیو وه د درو کسانو په خاطر سره دغه شورا وزن لیدله چې په هغه کې فکر کوم چې 3 نفر چې هغه هم یو د زهرا د چې یو لازم منصوري صاحب نوري صاحب محترم باز ما میگم چې وخت غبزنین دیگه هم دا خبرې وي دا بله موضوع وه بله د ولسي جرګې هغه وکیلان وه د اعتماد رایه واخیستله متاسفانه ځینو وکیلانو ته دې رایه ورنه کړله په وجې کې هم دا یو لوی خیانت وسو دا د ولسي جرګې غړي اکثره تاسې ګورئ دا ګر پیسو سره وکیلان سوي دي زیاتره او رئیس هم په پیسو سره پیسې ورکړي دي چې یو بېسواده رئیس دی د رحماني په ډول په شان سره چې هغه حتی دغه عادي خبرې د کاغذ در مخه وایي نو دلته ځینې وکیلان چې هغه اکثره وکیلان چې هغه وزیران چې د ډاکټر عبدالله د خوا څخه تینسي وه هغو ټوله مثبته رایه وړله او هغه وزیران چې د اشرف غني د خوا څخه پیشنهاد شوي وه تقریبا 4 وزیران یې رد شوله چې هغه هم زیات دلایل لري خو وروسته به زه ووایم وړې در مخکې چې د دوستانو ته موقع ورکړم یو خبر هم باید ویل وغواړم چې زما یو ګران دوست مرحوم یو لحظه بخښي ډېر عبدالقیم حامد عبدالرمزی چې اکثره افغانان چې په شمال د کلپونیا کې ژوند کوي دی یو هفته د مخه وفات شوی دی وفات شو انا لله و انا الیه راجعون محترم حامد عبدالرمزی صاحب د افغاني ټولنې خصوصا د شمال په کلپونیا کې پیژندل شوی شخص و دی د ډېرې مریضۍ وروسته تقریبا 10 کاله په شفاخانه کې مریض و ناروغه و وفات شو د یو اکاډمیک او تحصیل کرده شخص و د په جاپان کې د کرنې په څانګه کې لوړې زده کړې کړې وې او خصوصا د وریجو په کرنه کې ماستري درلوده دی د افغانستان د زراعت او د اوبو د وزارت یو فعال لوړ رتبه مامور و رب جو بخشي د یو مجاهد و د یو تحصیل کرده و د یو د ډېر نیکو اخلاقو خاوند و فامیده هوښیار او رسېدلی شخص و مېرمن یې تاسې ټوله پېژنئ ناجیه جان حمید چې د شمال کالیفورنیا د منورو ښځو د لوړ سن مېرمنو د کمیټې رئیسه ده او د مرحوم حمید صاحب قیم جان حمید مېرمن د ده سره په ټولو سیاسي اجتماعي او فرهنګي چارو کې ملګرې وه د ده وفات زه د ده ورټیل کورنۍ ته ګرانې خور ناجیه جانې حمید ته او د دوی اولادونو ته تسلیت وایم انا لله و انا الیه راجعون لوی رب جو بخشي دغه په زه باندې پر ما حق درلودی زما ملګری زما دوست و نو دغه ستاسې سره مې د غم نامه شریکه کړله دعاوې ورته وکړئ خدای جو بخشي تشکر بله سلام علیکم دوستان جی بله مهربانی کنید صاحب بله از افغانستان قد میزنید بفرمایید صاحب بله ما پیسې خلاص یم مننه بس ما پیسې خلاص شوي د چی پیسې کریډیټ خلاص دي دا زما ټلیفون واتس اپ هم لري واتس اپ ته زنګ وکړه غواړې څه ووایې د افغانستان په هکله ته دا کوم ځای خبرې کوې د کابل افغانستان بله برادر ما از افغانستان څخه خبرې کړې وې بله سلام علیکم بله سلام علیکم بله لاین ما قطع شد صاحب مهربانی کن صاحب نوری صاحب یک لحظه اگر کدام محترم جناب اوتکی صاحب یک موضوع در جلال آباد به خاطر همی مهاجرین بود خدمتتان عرض بکنم خواهش میکنم کنسولگری پاکستان در جلال آباد در این اواخر به خاطر اخذ پاسپورت‌های هموطنان تحت تداوی که عازم پاکستان شوند بسیار دشواری‌ها را به وجود آورده است. آقای اتمر وزیر خارجه افغانستان به حل معضلات و حق ویزه برای هموطنان در کشور پاکستان در تماس شده همکاری نمایند.
در حکومت و پارلمان افغانستان یکی از موضوعات جدی است. اخیرا امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز تعداد اعضای پارلمان را با فساد متهم کردند. جهت محاکمه آنها خواستار پایان مسئولیت قضایی اعضای مجلس نمایندگان گردیده است. پاک نبودن حکومت به معنی پاک بودن پارلمان نیست. هزاران بار نمایندگان پارلمان، حکومت، حتی دستور شورا جمهور فاسد خواندند. یک بار اگر یک مقام حکومتی بعضی از نمایندگان را فاسد خواند، چرا پارلمان این همه به تندی واکنش نشان میدهند؟ اگر سخن به سر اثبات اتهام است، کدام نماینده پارلمان در اثبات اتهام علیه حکومت سند ارائه میکند؟ نمایندگان توجه داشته باشند هر کدام نام پارلمان برده می شود، نخستین مفهومی که در ذهنها متبادر می شود فساد است، طور که گویا نام دیگر پارلمان فساد بوده است. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در مذاکرات قطر جانبین به توافق نسبی رسیدند، اما آقای رئیس جمهور اشرف غنی به ادامه حکومت و طالبان به رسیدن قدرت است. نه جمهوریت موردی بحث است و نه امارت طالبان. هر دو میخواهند به قدرت برسند. اگر حکومت طالبان به تفاهم برسند، بازم دوام حکومت، ختم جنگ و پروسه صلح، آتشبس دائمی باید به نظر میرسد و پایدار نیست و تفاوت دیدگاه از هم فاصله دارند و دست کشورهای بیگانه در موضوع دخلند و با خروج نیروهای امریکا از کشور تنها پیدا و ادامه خواهند پیدا کرد. و ما توجه شما را میخواهیم در زمین بار. تشکر نوری صاحب محترم، زنده باشین. واقعا پارلمان یک پارلمانی غیر ملی است. ما میبینیم در تلویزیون ها و رای اعتماد ما دیدیم. رای اعتماد مقابل پول بود. بعضی کسایی که پول خرج کردن، پول دادن، اونا وکیل شدن، وزیر شدن و کسایی که پول نداشتن اونا وزیر نشدن. ما یک بعضا به طور مثال رنگینا حمیدی که از ولایت قندهار است، د دې پلار حیدرجان حمیدی نومیده، د قندهار ښاروال و، یو ملي شخص و. دا ښځه هم نو داسې نه وه چې د دغه نورو وکیلانو څخه دا پاته وه. دا وکیلان ګره په وسې وې دي، دا وزیران. ځینو رایه یې وړله، ځینو رایه یې نه وړله. یا فرضاً دغه اجمل احمدي دا هم یو تحصیل کرده سړی هلک و، دا چې د دریو پښتو یې ضعیفه وه، دا علیحده خبر ده. من ده په امریکا کې تحصیل کړی و. زه فکر کوم چې د ډرول څخه به د بانک په حساب سره دی سودمن و. خو دا ځینې مسایل و په دې شیانو کې زه ستاسو سره موافق یم. بله، سلام علیکم صاحب، د افغانستان څخه مهرباني وکړئ. بله وروره خبرې وکړه، نو ته زنګ وایې بیا خبرې نه کوې. بله لومړی نمبر دې کاته کړمه. دا ورور د افغانستان خبرې کوي. د افغانستان چې خبرې کوي ما لین ته راوستلې، که خبرې کوي نو خبرې وکړه، که نه کوي نو بیا کاته مې کړلې. خو مهمه خبره نن په افغانستان کې دغه د دوحې خبرې دي. خلیلزاد هم دوحې ته راغلی دی. د لومړی په ترکیه کې د ترکیې د خارجه د وزیر سره وکتله. ممکن سبا دوحې ته راورسېږي او هلته د طالبانو او د حکومت د هیات سره خبرې وکړي. دا خبرې دغه نفر د کابل زنګ وي د افغانستان. بله سلام علیکم، خبرې وکړه وروره، خبرې وکړه، خبرې وکړه وروره. بیا یو نو بل پلس زنګ نه اخلمه. خبره دا ده چې دغه د دوحې خبرې ته خلکو سترګې په لارې دي. امید دی چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان یو څه انعطاف وکړي. ولې خبرې ډېرې سختې خبرې دي، سخته مرحله ده. طالبان به تر اخرې مرحلې پورې پر هغه اسلامي امارت باندې پابشاري وکړي او د افغانستان حکومت به د افغانستان په جمهوریت باندې. ولې خبره دا ده چې څه رقم به د طالبان په افغانستان په حکومت کې را داخلېږي. آیا د یو مستقل ځواک په توګه، آیا د افغانستان د حکومت نیمه برخه به ورکول کېږي، آیا یو بل نوی سیاسي نظام به جوړېږي، آیا یو موقت حکومت جوړېږي. دا پوښتنې دي چې باید دې ته جواب ورکړل شي. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. بله سلام علیکم.
اخته دغه کوته کې څو کور ودان برنامه خو ډېر جامع ده خوندوره ده او شکاس کې څوک به جوان مرد سپانسر کې یو خو هغه نو ساده پاره پلاک باسه ده ټلیفون ستانه مزاحم کیږي کوم بخشي کې خلک مزاحم کیږي په دې باندې به دا اخلاق دي نه لري هغه څه سوالونه ته اجازه ورکړي به پلاک ورواچو دا سیدنو دا سکی بیا چې زنګ وي دا څه ډېر د څه د دوی خبرې تاسو پوښتنه کوم یو په دا برنامه کې دا پوښتنه تاسو کوم چې برلاسي څوک دې په خبرې کې په منطق کې طالبان برلاسي دي معقول دي په منطق کې خبرې کوي او کدا د حکومت کسب جناوران نو دغه وګور نو سم ځای وګور د قاعده فهم لندغه ځمن داخل دی په خبرې کې دا پوښتنه جواب څوک وای چې څوک برلاسي دي دریم دوه مشتري بداده دغه په برنامه کې شدا دغه قرضې دا ورته د خروسر ښکارا کوي دا خرځي او دا سیاب دا کسب انسانانه په عمر والا کنه تجارت کې دا برنامه دا د 2040 شپږ د موضوع ستاسو سې کور ودان ستاسو نامه خوندوره دولي په دوه شو په سات سره او د کیسه دا مشکل هم حل دي کور ودان څه کاش کې سپانسر کې نو غیر است نو د توان ماډل کنه تاسو سپانسر کړو تشکر قاضي صاحب محترم اگر څوک وړي سپانسر سینم سات خو د زنګ جوړوي بیا ان شاء الله تعالی زبر موقع ورکمه دا یو دوست چې د کابل زنګ وی یا د افغانستان د کندهار زه تاسو سور راولم بیا تاسو خبرې نه کوي زنه پوهیږم چې ادب څه دي قاضي صاحب تاسو خو ولل چې د سولې په خبرو کې د افغانستان چې ولاړی د اکثره ډېر ضعیف خلک دي او دا اکثره د په تنظیمي ګروپي او فامیلی او کورني حساب سره ټاکل شوی دي طالبان خو هغه یو 10 خلک دي یو حساب خلک دي دراول ورځ پرې هغه خبره کړې ده یو خبره کوي نو اوس وګورئ چې په خبرو کې کومه خواته بیا مخته ځي خبرې خو نو د نن شروع کیږي اجنډا مهمه ده چې په اجنډا کې باید هیڅ شي داخل کې آیا دی به پر امارات اسلام جمهوریت خبرې وکړي آیا دی به پر راتلونکي نظام باندې خبرې وکړي آیا دی به په اوربند باندې خبرې وکړي دا درې څلور مسایل چې په دغه خبرو په اجنډا کې ټاکل کیږي اجنډا کې وټاکل شول بیا نو دې خبرې باندې وکړي بیا نو وروسته معلومه شي چې کومه خوا په خبرو کې قوي ده کومه خوا میدان وړي آیا د طالبانو خوا حکومت مغلوبي هغه خواسته هغه غوښتنې چې طالبان یې لري هغه کامیاب کیږي منطق د چا کوي کیږي دا بیا وروسته معلومیږي دا بندنو سبا کې د خبرې شروع شولې ولې مهم دا شی دی چې د خبرو اجنډا به چی شي په خبرو کې پچش باندې خبرې وسی ما مخکې عرض وکړي چې ممکن طالبان په لومړي قدم کې په افغانستان کې د حکومت یا د دولت د نظام تغییر غوښتنه وکړي او حکومت په لومړي قدم کې د طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړي هر خوا چې د بل خوا خبرې مانی باید یو څه ورکړي یو څه واخلي دا ډېر دا په خبرو کې مهمه خبره ده دا چې خلیلزاد هم راغلی دي زه فکر کوم چې دا خبرې خلیلزاد هم نظارت وکړي ممکن دی نن په توها کې هم د طالبانو سره وګوري هم د حکومت سره وګوري اوس خو هغه خبرې تقریبا د مذاکراتو میز ته را داخلي شوي دي هغه پر هغه د خبرو په میکانیزم چې ما د مخ عرض وکړي پر دې باندې پریکړه شوې ده دواړو خواوې دې باندې پریکړه کړې ده چې باید خبرو تکشین دي د خبرو هغه اساس اصول د میکانیزم یعنی اصول د خبرو اساس د خبرو پر دې پریکړه شوې ده ولې مهم شی دا دی چې اوس خبره ده چې په کابل کې بیا د مصالحې شورا جوړیږي دا ډیره مهمه ده دا همزمانه جوړیږي ولې متاسفانه په دې د مصالحې په شورا کې بیرته هغه پخواني جنگ سالاران هغه پخواني کسان چې افغانستان یو دربدري او بدبختی ته مخامخ کړي دي بیرته هغه سیریږي په دې کې نه ځوانان شته نه اکاډمیک خلک شته نه تحصیل کرده خلک شته نه وطن ته وفادار خلک شته متاسفانه بیرته هغه زاړه خلک یې راوستلي دي امید زه نور ته لرم د رسول علي شورا ته بله سلام علیکم وته صاحب وعلیکم السلام څنګه یاست جوړ په خیر او استاد زهیر خدای جوړ ولا او زه عبدالحفیظ زهیر یم او هم پیژندل تاسو خبرې د سره کوم مهرباني خدای تعالی دی عمومي صلح راولي خدای تعالی دی افغانستان پر قرار لري خو ډېر رښتیا هم بد حالت دی کندهار کې دوستان څخه حال نسم وای ولا کرونا ایره د مشتدغه مرګونو و دا ځان مرګ مرګونو و دا پټاوونو دی په عذاب کړیو نو دا د طالبانو ورونه څه پایښت دي چې بس نو څو د څو وجنه خپل ورونه چې دغه ټول افغانان دي که عسكر دي که مامور دي خدا به وخت بیرته دغه ملت ورته مجبور دي چې کار دي واخلي بالکل نو وبخښه یو مختصر په اصطلاح څلوریزم جوړ کړی دی ولا ډیره ته خو نام خدا هم شاعر هم ادیب هم تاریخ نویس
نو درته ووایم ولې نه ولې نه دوانې دی دا مثلا افغانستان یا وطن د خپلو اولادو څخه معنا ګیله کوي هغه شعر دا دی اول زوی ورته وایي وایي دا ته 40 کاله راهیسې تر اوسه ولې ژاړې مور ورته وایي وایي بچیه زویه په دې ژاړم چې ته صلح لا ولې نه غواړې بیا مور ورته وایي وایي یو وارې راته خلکۍ بیا پرچم بیا مجاهد او بیا تعلیم او هم داعش شوې زویه خو زه وایم ته زمری یې که سړی یې دا څوک شوې څه کېږې زویه وای دا ته کومې خواته درومې دا ته کومې خواته سمیږې زویه دا څه د بدو سر یې د ټول نړۍ پیغور خپلو سیالانو ته لا ولې کمیږې زویه بیا سریزه د مورې دا 40 کاله راهیسې ته تر اوسه ولې ژاړې مور ورته وایي په دې ژاړم چې صلح ته تر اوسه لا ولې نه غواړې بلې زوی ورته وایي بیا وایي مورې زه خو زمری وم ری یم زمری به اوسم که خلکی که پرچمی که مجاهد که طالب یم او داعش یم مورې نو مې په ټوله نړۍ کې وایس پروا نه کوم ځم پر لوري د جنت او یا جهنم مورې دغه دا ډېر مهم دی هر مجاهده هر دغه که هر خوا کوي که جهاد دی که طالبان دي که نور دي دا خدای تعالی جل شانه معلومه ده امين دا نوې شعر زهیر صاحب بلې کوم لکه نوې شعر چې دا او دا ډېر ولا دا ستا خپل شعر و دا ولا ما خپل شعر و خو بل دا متن مې د بل چا څه واخیستی ښه هغه تراب چې په افغانستان کې جلال آباد کې دی بیا مې نومار یو څه دغه اصطلاحات د ځان مقصد د هغه په لار باندې روان سوی یې بس خدای چې ستا هم درکړي زهیر صاحب زموږ مشر یې به دغه ستاسې دعاوې دې خدای قبولې کړي کرونا پرې وخوا دا جنګ و جدل دا وژنه ولاکه اوس خو یو څه د خیره سره د سولې خبرې داسې امید دغه ته خوشبینه دغه امید پیدا سوی دی دغه طالبانو دغه د حکومت سره کښېني اوس نو دغه نړیوال فشارونه هم دوی مجبوره کړي دي چې باید دغه یا فیسبوک سم کتلی سو یا ټي وي چې دا وی ګورې دونه دغه نن خبرونه کته بابا ځان اوس خو نو ارامي سو هغه دی مګر هغه وای په ګردیز کې بیا دغه پټاو سو او دا خبرسته نو کورونه نو غریب خلک دي دغه د وطن خلک مې قربانان دي ګرځي دا خدای سي دی دا یو عسكر په خاطر خو هغه د وطن سړی دی سبا که هر قدرت هر قدرت واخی په لاس کې خو دغه عسكر ته بیا ضرورت شته تشکر زهیر صاحب محترم تشکر نو بس ستاسې شعر مو واورېدی نه مخدا خبرې دې پورې دا دوستان کور دې ودان سلامت وسی اشتراک چې وکړي سلامت وسی ژوندی وسی دا زهیر صاحب د کندهار د ولایت یو سپین ږیری دی واقعا یو ملي شخص دی ښه شاعر دی ښه ادیب دی د دې کورنۍ ادیبه و شاعره و خدای دې دې قبله غا صاحب وبخښي زهیر صاحب ټول قندهاریان پیژني بلې سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم وعلیکم سلام احمد شاه د ډنمارک خبرې کوم او څلور نظر لرم اوکې او ستا نظر په دې باره کې غواړم ته کوم احمد شاه جان یې په ډنمارک کې اوسېږم نو ښه نظر مې دا دی وکړه نظر دې چې دغه دی دا جنګ چې دی دا زموږ ستاسو په اختیار کې نه دی دا خو معلومه ده ډېر کاله کېږي چې دا جنګونه روان دي په یوه نامه په بل نامه او جوړتیا چې هم ده روغه دا اوس د سولې خبرې دا هم که وغواړي په 40 کېدلی شي که وغواړي دا غټ قوتونه نو هغه نه غواړي بله خبره دا ده چې دا موږ شکایتونه کوو چې دا عبدالله دی و فلانی پیسې غلا کړي دي دا شان دا هم که دوی وغواړي دوی نیولی شي بندي کولی شي په اشخاص څوک نشته چې جنیوي کړي بلکې دا خلک نیوي پیسه د خلک په خوشحاله کېږي خو دا دوی نه غواړي دا سوله هم نه دوی غواړي نه دا خلک چې غلاوي شانې کړي دي پر قدرت دي نه دا غواړي چې راټینګ یې کړي دغه زموږ ښځو دپاره مساله کړي دي دغسې چې دغه جنګونه او کیسې روانې
او دا دواوې چې موږ خو په دواو په شراو د پېښور کې یو ملا بجلیګر نومېدی هغه دا 50 کاله کېدل تقریبا دا فتي و شانې ټیپولې دا خبرې کولې دواوې ورشئ خو نتیجه یې ورنه کړه چې عملي کار ونیسي اخري پوښتنه مې دا ده چې دا خپله په افغانستان کې دننه دا مرګونه کېږي د دواړو طرفه څه د حکومت د خوا څه د طالبان د خوا څه او د عوام چې دي هېڅ نه راوځي میدان ته دوی باید راوځي مظاهرې وکړي هغسې خو وژل کېږي نو چې وژل کېږي بهتره دا نه ده چې دوی راوځي هره ورځ مظاهرې وکړي د دواړو په خلاف باندې او بل دا چې دا پاکستان اکثره وخت دا بارډر بندوي دا تجارتان شي که وای $1 نو احمدشاه جان تا خو نو ډېرې خبرې سره ګاډې کړلې تا ول زه 4 شان لرم تقریبا تا 12 پوښتنه کوم او بس هغه خلک دا شکایتونه کوي چې دغه تاوانونه راورسېدل نو په دا بارډر باندې ولې مستقل دپاره یو صحیح کار نه جوړوي چې دغه تاوانونه دوی پر ځان وړي او دغه بارډر باندې نه ورځي باید پر دا بارډر باندې دا ورسي یو حمله ورشي چې په واسه پوره ده خو وکړي یو عکس العمل ښکاره کړي هېڅ عکس نه ښکاره کېږي هم وژل کېږي ورته ناستې سیلې کوي هم چې دا مالي بس نو احمدشاه جانه بس نو ډېرې خبرې دي نام خدا خبرې په نظر باندې سمه ده دغه علاج یې څه شی دی دغه پیشنهاد نظرونه چې ما درته وویل چې دا نشي په خبرو باندې نه کېږي سلامت اوسې ژوندی اوسې تشکر تشکر احمدشاه جانه تشکر چې د ننبرګ څخه په دې خبرونه کې برخه واخیستله ستا خبرې په زړه پورې وې خو نو عمده علت چې دا دی چې موږ په افغانستان کې یو ملي حکومت نه لرو یو ملي دولت نه لرو داسې ملت چې د خلکو په اراده سره منځته راغلی وي نو کله چې بیا موږ یو ملي حکومت یا ملي دولت ولرو چې هغه د خلکو په اراده د خلکو په رایې سره منځته راغلی بیا نو هم غاصب هم جنایتکار هم جنګسالار هم مفسد محکمه کولی سو هم د پاکستان سره جنګ کولی سو جنګ خو نه یعنی مقصد یو لارو سره جوړولی سو اعتراض کولی سو ولې اوس خو داسې حکومت دی چې ته وګوره چې د 200 جنګسالارانو په لاس کې دی که د سولې عالي شورا جوړېږي هم دغه کسان دي که کابینه جوړېږي حکومت جوړېږي هم دغه کسان دي که امتیاز اخلي هم دغه کسان دي ملت بیخي ورک دي دا کسان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي دا کسان نه غواړي چې په افغانستان کې ځکه د دې منافع په جنګ کې دي د ګټې په جنګ کې دي د آرام قرار دي ما مخکې عرض وکړي چې ګرې شان دی نیول د افغانستان تقریبا د 200 کسو جنګسالارانو 200 کسو مفسدو په لاس کې دي هم دی تنظیم دی هم دی حزب دی هم دی وزیران دي هم دی د شورا وکیلان دي هم دی سفیران دي هم دی د سولې د عالي شورا غړي کېږي هم رئیس کېږي نو په داسې یو هېواد کې چې دغسې کسان په قدرت کې دغسې یو ټوله واکونه دی په لاس کې نو دغسې یو حالت به وي موږ نن یو ضعیف ملت یو ملت مظاهرې ته نشي کېدلی چې مخته راوړي نه اواز پورته کولی شي لوږه ده بېکاري ده دا مظاهره یا دا اعتراض یو داسې ملت کوي چې هغه نور مشکلات ونه لري لکه د امریکا ملت تاسو په امریکا کې یو تورې ولیدي چې د پولیس د خوا څخه ناروا تجاوز باندې وسو داسې یعنی بیچاره شکنجه کې ټول امریکا په پښو ورته ودرېدله ټول مظاهرې شروع کړې ځکه دا ملت یو متحد یو واحد ملت دی موږ یو واحد ملت نه یو موږ په قومونو په ژبو په نورو مسایلو باندې ویشل شوي یو ستا خبرې خو ډېرې ښه خبرې وې ښه خواستونه دي وه ولې مشکل همدا خو تاسو ته معلومېږي چې د یو واحد ملت نشتوالی دی د یو ملي حکومت نشتوالی دی تر څو چې موږ یو واحد ملت نسو یو ملي حکومت ونه لرو دغسې مسایلو په افغانستان کې جریان پیدا کړي دا بله خبره چېرې ورځ د امریکا لوی درسچیز مارک میلی چې تقریبا دوره مخ پر ختمېدو ده او امریکا غواړي چې د اوسنی جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې د امریکا قواوې تر روان کال د جنوري د 15 پر افغانستان څخه وباسي دا یو حیرانونکې خبرې کړې دي یو حیرانونکې مرکه کړې ده چې په دې باندې غواړم چې زه یو څه ووایم خو در مخه دې چې واده ته راسم
دا اوریدونکي چې زنګونه وي دی به ملین تر اولم د دې خبرې به هم اورو. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. آقای هوتکی سلام بر شما. و علیکم سلام، مهربانی. خواهش میکنم جالب کاش که مدت زیاد شود و یا روزایش. و اگر شما کدام کسی علاقه داره میتونه که نیم ساعت دیگه اسپانسر شو، کدام مشکل نیست صاحب. بله بله. من فقط یک کوتاه نظر خودم میگفتم. مهربانی کنید صاحب. مذاکراتی که حالا رو به بهبود میره، اما من فکر میکنم که یگانه مقصد اداره کابل است که طالبان از زیر تصرف خود بیاره و جزئی از حکومت فکر نکنم قابل قبول طالب باشه. ایناله وقتی که شما یک چیز میستانید به ده و بستان است، وقتی که اونا میخواین آتش بس شود، آتش بس که همون حرب الاستضعاف است برای طالب که توسط از او میتونه با قدرت برسن. اگه میخواین او را ایستاد کنن و یک چیز برای واز بتن. مثلا چی بتن؟ خود آقای غنی از حکومت استعفا کنه، از علاقه‌داری کابل استعفا کنه و بانه که کس دیگه همین شغله به پیش بوده تا در اون صورت آتش بس هم شود. اینا رو به نظر شما رو میخوایم. تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. من با همین فکر هستم طالبان هیچ وقت در وجود اشرف غنی صلح نمیکنه و اشرف غنی باید این قربانی بده. اگر در افغانستان صلح به وجود میآید باید از مقام خود کنار بروه. طالبان هیچ وقت به این شکل نمیآید که به جزء حکومت اشرف غنی شود. ما فکر نمیکنم. اینی ما گپ شما را تایید میکنم. بله سلام علیکم. بله مهربانی. سلام علیکم عزیز خان، صحت شما خوب است؟ شکر. کی هستی؟ کی هستی؟ خوب است صاحب محترم، صحت شما خوب است؟ مهربانی سلامت باشین. مهربانی کنید صاحب. محترم خدمت شما عرض کنم، خدمت بینندگان. صاحب من یک سوال دارم راجع به مسئله حکومت آینده افغانستان. مهربانی. در قطر مذاکرات بین طالبان و دولت صورت گرفته. اگر این حکومت اشرف غنی یک طرف شود و صاحب یک حکومت طالبی بیاد، شما آینده افغانستان چی رقم به نظر شما می باشه؟ در این یک ذره معلومات برای ما بدین صاحب. خداحافظ. یکی از بینندگان خواهش میکنم در وقتی که شما پروگرام شروع میشه زنگ نزنن، مزاحمت میکنن. میفهمن که آدمای هستن که در اروپا بودن، در امریکا بودن، در موقعی زنگ بزنن که شما خوبی کال زنگ. ما دوستان خودم کم زنگ گپ میزنم، دوستا را میارم کنیم، دوستا بلکه پروگرام شروع شو. ما فکر نمی کنیم که حکومت به شکل بیاید که بیخی 100% حکومت به طالبان داده شود. ایرا نه جامعه جهانی قبول میکنه، نه مردم افغانستان قبول میکنه، نه امریکا قبول میکنه. ممکن یک حکومتی بیاید که در قدم اول یک حکومت موقت به وجود بیاید، یک حکومت انتقالی به وجود بیاید. اینمی فکر امریکا هم مترسته، فکر میکنم چی جهانی ما مترسته، می جامعه جهانی که اشرف غنی ممکن دیگه وقتش کم مانده باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. مهربانی وکیل صاحب. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام حضرت صاحب محترم، بفرمایید. خوش آمدین صاحب. جناب تاکی صاحب، اولا ما شخص خودت قدردانی میکنم که با صفت وفاداری از دوست عزیز همصنفی ما انجینر صاحب عبدالقیم حمید عبدالرحیم یاد کردین. این کمال سپاس از شماست. با وجودی که 3 هفته گذشته شما یاد کردین، اگه اجازهتان باشه در پیرامون شخصیت از او بسیار خلاص و روشنی بندازم. پروگرام در خدمت شماست، مهربانی کن حضرت صاحب محترم. انجینر صاحب یک لحظه صبر کنید. عبدالقیم حمید عبدالرحیم در 6 سال صنفی ما بود و انجینر بسیار دانشمند و توانا بود. مسلمان آدم بود، با خانواده عبدالرحیمزی تعلق داشت و داماد جناب محترم مرحوم عبدالسمیع خان حمید رئیس عمومی مسلکی وزارت معارف بود. از بسیار جوانی، دوره های جوانی با هم میشناسم، خانواده شما میشناسم. شخصیت بسیار مسلمان و بسیار مجاهد و بسیار کارگر انسان بود. در زمان جهاد کار مهمی که امرای دیگر انجینرها انجام داد.
با طول 18 متر یک پل هوایی سر دریای کنر ساخت که او تا به امروز موجود است. در بنیاد مکاتب و مدارس و شفاخانه ها در پشاور بسیار خدمت کرد. در پهلوی مجاهدین بود. یک مسلمان بسیار پاک افغان شریف بود. در نمازهای جمعه 5 وقت در مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و در مسجد مهاجرین همیشه حضور به هم میرساند. آدم بسیار با صلابت، یک افغان بسیار گنده و با وفا با عهد بود. 5 سال 6 سال به مریضی هولناک گرفتار شد. تقریبا 10 سال وفات کرد. جنات نعیم برش میخوایم، با ورسش ما صبر جمیل میخوایم و شما تشکر میکنم که به خوبی از یاد کردین. دنیای نمی قسم است، کل نفس ذائقه الموت است، هیچ کس باقی نمیمونه و خوشا به حال کسی که از یادگارهای درست میمونه، نام درست میمونه و دوستای درست میمونه. و خبر شدم که قبلشم یکی از دوستای ما سوانش گفته بود بسیار خوش شدم. ما متاسفانه وقت رسیده نتانستم در کفن دفنش. والدین خود دانستم که چیزی که سر من لازمه بود و ما میشناختم ادا بکنم. خداوند خود غریق رحمت کنه و ببخشه و بیامرزه. یعنی یک پند عبرت است بر تمام مردم که از خود کارهای شایسته، کارهای عملهای نیک با جا بگذارن تا به خوبی از بار سرشان یاد شود. انا لله و انا الیه راجعون. تشکر. مسائل روز و مسائل سیاسی شما پیشتر گفتین، اما که بسنده میشم با وجودی که بعضی طرفا ضایع وقت میکنن، در وقت بقای خودم میدانن. خداوند را بشرمانه انشاءالله کارشان با جای نمیرسه. امیدوار هستیم که صلح سراسری با افغانستان به وجود بیاد. با احترام و سلام علیکم شاه آقای مجددی. تشکر استاد محترم، استاد دانشمند جناب شاه آقا مجددی از اینکه همین موضوع وفات مرحوم قیم خان حمید را شما تکمیل کردین و سمپی شما بود و بسیار موضوعات که شما خبر داشتین و را بیان کردین. از شما ممنون هستم. شما خود یک شخص ملی و شخص دانشمند و شخص روحانی هستین. تشکر از شما. مهربانی کنید. سلام علیکم. سلام به شما آقای اوتکی. بسیار میبخشیم استاد محترم که شما در این ماندین. مهربانی کنید صاحب. تشکر از شما، از برنامه شما. عرض شود اوتکی صاحب که خداوند گفته شما را آفریدم و به شما اختیار، مسئولیت، عقل و استعداد دادیم. سرنوشتتان را خودتان تعیین کنید. اما این ملاها و جو بایدنیست ها سرنوشت ما را به امریکا، پاکستان، قطر، امارات میدهد. ناگفته پیداست که پاکستان سرنوشت ما را به دست خود رقم میدهد. چرا اوتکی صاحب به این مورد فکر کنین؟ چرا ممالک همسایه و نزدیک ما مانده هند، روسیه، چین و ایران رو دعوت نکردن؟ قطر تروریست ها را حمایت میکنه. امروز الجزیره گفت افغانستان اوتکی صاحب همه موضوع در قلب جهان قرار داره. جاده ابریشم از افغانستان به هر سو تیر میشه. از همین جایگاه به زودی به کشور پیشرفته و زیبا تبدیل میشه. آیا پاکستانی را میخواه اوتکی صاحب؟ یک موضوع دیگر را میخواستم بگویم. ما برنامه سازهای ملی و برنامه سازهای وابسته به بیگانه را از روی گفتار و کردارشان شناسایی میکنیم. ما هویت افغانی داریم. جایگاه ما افغانستان است. تو که به جایگاه ما احترام نکنی تو را افغان نمیگم. به شما کی حق داده که تاریخ پر افتخار ما را نفی میکنید؟ اولین پادشاه، رئیس جمهور یا بابای ما هر چی بود احترام نمیکنید. سلطان محمود غزنوی را احترام نمیکنید. ما سکوت کنید؟ احمد شاه بابا کبارت داشت. من این مورد یک صحبت بازخواد کردم. وقت صفوی ها سقوط میکنه خراسان زمین بی سرنوشت میشه. نادرشاه افشار جایگاه خود ایران میگذاره. احمد شاه 25 ساله میای قندهار و جایگاه خود قندهارستان نمیگذاره و افغانستان میگذاره. او ادیب، شاعر، دولتساز و ارتشساز بود. افغان از فردوسی و مخته بود. خان مثل دینی شجاعت است. خان به افغان تبدیل شده. این را میفهمن؟ اوتکی صاحب کشور ما و شما، وطن ما، هویت ما، زبانهای ما مورد حمله بایدنیست ها و جو بایدن ها و پاکستانی ها قرار دارند. روی سخن ما طرف اجنبی پرستان است که به امریکا دل بسته. این دولت اسلام نما در پاکستان شکل گرفته. از نظر آبرو هیچ آبروی و مشروعیتی نداره. چیزی که میگن عمل نمیکنن. اوتکی صاحب در پشت پرده
پلان خطیر جامعه ما را تهدید میکنه. او شادی خود از دست ندهیم. بسیار زیاد تشکر از شما. صحبت‌های بسیار مقبول. واقعا مترست به شما موافق هستم. اصلا دیگه بعضی کسایی که علیه دستی بیگانه ها هستن رسیم به تاریخ ما، به افغانیت ما، به هویت ما احترام نمیگذاره. اینا است دیگه. خداوند هدایتش کنه، هدایتش بیده به هر ترتیب. نو دا خبرې روانې دي. ما مخکې خبرې پر دې کولې چې د امریکا د لوی درسیز جنرال مارک میلی هم وروستۍ ورځو کې یو په زړه پورې خبرې کړې دي. ده وویل چې موږ 2 لسیزې یا 20 کاله په افغانستان کې پاتې شولو، ولې هغه څومره چې موږ هیله درلودله موږ لاسته راوړنې لاسته نه درلودلې. د امریکا قواوې به د افغانستان څخه ووځي. دی هم د دې طرفدار دي چې د جنوري 15 به 2500 عسکر نور هم د افغانستان ووځي او راتلونکي مسؤلیت به په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس چې بایدن دی د هغه په غاړه وي چې هغه به څه وکړي. خو داسې خبرې شته چې بایدن هم په افغانستان کې د امریکایي قواو د پاتې کېدو سره علاقه نه لري، مینه نه لري. هغه هم هیله لري چې د افغانستان دغه اوږد جنګ، بې فایدې جنګ، بې ګټې جنګ پای ته ورسوي. دغه د سولې د دوحې خبرې دا اصلا د بایدن او د اوباما په وخت شروع شوي دي. یعنی دغه د دوحې د سولې د خبرو اساس او بنیاد دغه ډیموکراټان وو چې ټرمپ یې ادامه ورکړي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې ممکن بایدن راسي د خبرو ته بل شکل ورکړي، خو شکل ممکن ورکړي ولې خبرې نه پرېږدي. ټرمپ دونه کار وکړي چې د بایدن کار یې اسانه کړي. کله چې بایدن راځي د افغانستان خبرې به درې اندازې پورې فیصله شوي. د نوي حکومت د جوړولو لپاره به افغانان لاس په کار سي. یو موقت حکومت پر راځي. دا چې د حکومت غړي به څوک وي، د دې په راس کې به څوک وي، دغه د تشویش خبره ده چې بیا هغه پخواني خلک چې دغه 200 کس چې افغانستان یې ګروګانې ولیدي دغه بیا نه وي. په دې باره کې باید موږ تاسې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو سره د بهرنیو چارو د وزارت سره د خپل سپین معنی سره خپل مکتوبي او ایمیلي تماسونه وساتو، دې ته مشورې ورکو. په امریکا کې یو زیات شمېر کسان زه پیژنم چې دوی کله ناکله هغه خپل تشویشونه، خپل نظرونه د سپینې ماڼۍ سره د کانګرس سره شریکوي، مشورې ورکوي، لارښوونې ورته کوي. داسې دوستان په امریکا کې شته چې دوی په انګلیسي هم ډېر ښه پوهېږي، مشورې هم ورکولی شي. نو زما هیله دغه کسانو څخه چې دغه خپلې مشورې وساتي، هم د سپینې ماڼۍ سره، هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره، چې په افغانستان کې د نوي موقت حکومت یا د نوي دولت تشکیل لپاره داسې کسان پیشنهاد شي چې د اول خو د دې لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو باندې سره نه وي. بل دا چې که نوی موقت حکومت راځي، په دغه نوي حکومت کې دغه د اوسني حکومت کسان څه د کرزي په وخت کې، څه د اشرف غني په وخت کې دغه کسان په دې کې داخل نه وي. بالکل نوي څېرې راسي، نوي اشخاص راسي، داسې اشخاص چې د هغه د افغانستان او منافعو ته وفادار وي. داسې کسان موږ پیدا کړو. داسې نه وي لکه د سولې مثالي علي شورا چې جوړېږي، بیا هغه 50 کس چې ټاکل کېږي ټول هغه پخواني کسان دي. ټول هغه کسان دي چې د افغانستان ملي منافع چور کړل. د افغانستان هغه کومکونه چې د خارجي هیوادونو سره له خوا څخه د افغانستان سره کېدله، هغه دوی په جوبو کې واچوله. اوس بیا دوی راله بیا د مثالي د شورا غړي کېږي او د حکومت وزیران تاسې ولیدله چې 6 کسو دغه وزیران پیشنهاد کړي وه. 15 کسه د عبدالله د خوا وه، 15 کسه د دوستم وه، 15 کسه د محقق وه، 15 کسه د کرزي وه، 15 کسه د اشرف غني وه، 15 کسه د صالح وه، 15 کسه هم د بل دانش وه. د داسې حکومت څخه موږ توقع نه لرو. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. محترم آقای اوتکی، سلام احترام خدمت شما و وطنای عزیزم میرسانم. و علیکم السلام، مهربانی. ما دستان امی پدر بزرگوار کمی لحظه صحبت کردن میبوسم و قربان زبانشان که واقعیت های افغانستان گفتن. امی شخص اخیری؟ بله بله بله. کاش همیشه بیاین و صحبت ما والا نمیشناسم. یگان وقت زنگ بزنه دیگه دفعه خواهش میکنم خدای کم معرفی کنه. واقعا صحبتای خوب میکنه. بله واقعا بسیار بزرگواره. بله. آقای اوتکی، تا زمانی که سران احزاب چپ و راست افغانستان هستند و شامل دمی موضوعات صلح باشه، حکومت باشه، هر چی که باشه، این وطن آرام نمیشه. ما استادان، دانشمندان و بی‌طرفان بزرگوار داریم که
در این مملکت میتونن فعالیت کنن و افغانستان آرام بسازن. امی سران مجاهدین که در هر مجلس تسبیح ها به دستشان است بی نستعین میگن، اما خدا را میخواین فریب بتن و بندهشان میخواین فریب بتن. از این که خجالتی دیگه بر از اونا نیست که احساس کنده تمام موضوعات در افغانستان. من یک سوال از شما دارم آقای اوتکی، اگر طالبا موفق شوند آیا یک شاخه جداگانه طالبا که ملا محمد نیاز حنان نیازی و اکثرا در یوتیوب ها صحبت میکنن و انسان روشنفکر معلوم میشن، آیا اینا که مخالف از طالبان پاکستانی که فعلا در قطر صحبت میکنن هستن، آیا بین ازیا چی خواهد شد؟ آیا باز جنگ در بین ازیا ادامه خواهد پیدا کرد؟ از شما تشکر از شما. تشکر. در مورد عبدالمنان نیازی ما بگوییم که اینا یک عضو بسیار فعال طالبا بود، بسیار زیاد فعالیت داشت و حتی سخنگویش بود. ولی وقتی که ملا محمد عمر وفات میشه این در بین سر رهبری طالبا اختلاف وجود میه. شخصی به نام ملا محمد رسول این میخواه که وزیر ملا محمد عمر این باعثی رهبری طالبات این شوه و این قبول نمیشه، وزیر از اون ملا منصور میه. ملا نیازی نفر یا سخنگوی ملا رسول است که اینا زیادتر در طرف فرا و هرات زندگی میکنه. اونا یک قدرت نداره، اونا یک نفر زیاد نداره، اونا فقط یک جبهه داره تا جایی که ما خبر دارم. دیگه اونا نمیتونه که در مقابل طالبای عمومی که تحت رهبری ملا هیبت الله فعالیت داره اونا قد علم کنه. اینمی معلومات ما دارم، دیگه خدا کنه که معلومات ما صحیح باشه. اینمی جواب سوال شما بود. ملا نیازی سخنگوی ملا رسول است و اینا تنها یک جبهه یا دو جبهه در شیرندند و در چی داره، در طرفای هرات داره. اینطور یک چی نداره مثل طالبای دیگه ولی که در فاریاب است، در بدخشان است، در پنجشیر است، در کابل است، در کندهار است، در پکتیا است، در هر جای جبهات داره و در هر جای جنگ میکنه. و امروز دیروز شما دیدین که در گردیس یک حمله کردن. دیگه اینمی معلوماتی ما بود. خب هر ترچی ما به امید عزیز هستیم که و در مورد شخصی که شما پیشتر فرمودین واقعا همونطور یک شخصی بسیار ملی معلوم میشه، صحبت‌های بسیار مهم میکنه. ما از اینا تشکر میکنم واقعا. از شما بسیار ممنون، شما هم یک شخصی یک خانم بسیار فهمیده و روشن هستین، صحبت‌های شما هم قابل توجه و قابل دقت است. تشکر از شما میکنم. نو داس خبرې روانې دي، خو په هر ترتیب موږ په افغانستان کې سوله غواړو. سوله چې په هر ترتیب راځي، په هر قیامت راځي، باید په افغانستان کې سوله راشي. تر هر څه په افغانستان کې تر سولې بل شي ته ضرورت نشته. یعنی که وږي هم یو سوله ولرو بیا یو څه کولی شو، ولې که ډوډۍ ولرو، که اوبه ولرو او سوله ونه لرو، جنګ ولرو، انتحار ولرو، بم ولرو، راکټ ولرو، دا نو بیا ژوند نشو. زه چې د اکثر دوستانو سره په داخل د افغانستان کې خبرې کوم یا صحبت کوم، زیاتره افغانان د سوله غواړي، دوی د سولې وږي دي، د سولې توږي دي. او زه هم په دې امید په دې ارزو چې په افغانستان کې دایمي سوله راشي. د افغانستان مهربانی. سلام علیکم. سلام متکی صاحب محترم. و علیکم سلام. شما شخصی آخری هستین که پروگرام ختم میشه. مهربانی. خب صحیح صاحب مختصر میکنم. مهربانی صاحب دولت اشغالی خود دولت صحیح نیست صاحب. بیشتر که همشیره رو که بغیر روشنفکرا دانشمندا میتونن که در افغانستان صلح امنیت بیارن. اگر این مولا بازی باشه، امیر رژیم باشه، این طالب چه باشه، این مجاهد باشه، در 80 سال دیگه ما آرام نمیشه. باید که ملا آدم عجز رایی کنن، معلم آدم اکتر رایی کنن، ملا و چلیم طالب بگرن، آدم های صحیح روشن فکر دلسوز بشینن، این کاری مملکت حل میشه. در غیر از اون 43 سال میشه، در 80 سال آرامی نمیاد. من تشکر میکنم که من وقت رو تکیش رو خانه داماد. زنده باشین. سلام. ما را اشاره داد که 2 دقیقه دیگه وقت دارم. خب 2 دقیقه که دارم، یک دوست دیگه هم بخالم دارم، همونطور است نه. سلام علیکم. مهربانی وکي. جناب متکی صاحب خدمت شما سلام و احترامات میرم. و علیکم مهربانی صاحب. جناب متکی صاحب میگه سوال پیدا میشه. همشیره محترم که قبلا تلفن کردن و راجع به عبدالمنان نیازی بله. و همین عبدالمنان نیازی و مولا رسول آیا از طرف پاکستان در این مورد تایید پاکستان است یا نیست؟ اگر مورد تایید پاکستان نباشه،
طبعا در مقابل دیگر طالبایی که در کویت و پشاور اینجا هستن دیگه قدرت ندارن و قدر جبیشان هم دیگه امکانات جلب و جذب هم ندارن. اینمی موضوع پیش من سوال پیدا شد اگر اینا در داخل در افغانستان باشن فلحاظا اینا چانس ندارن که مورد تایید پاکستان تا نباشن که در مقابل دیگر طالبا دولت افغانستان مقاومت کردن نمیتونه چی رسه به اینکه ملامنان نیازی و گروپش کنن. و اینمی ما امیره یک تفسیر میکنم. تشکر. معلوماتی که دارم. بله ما که همیشه همی صحبت های ملا نیازی را میشنوم اونا همیشه طالبایی که مربوط ملا هیبت الله است اینا را متهم میکنه که اینا پاکستانی است. یعنی معنی گپ است که امی ملا نیازی و ملا رسول خود پاکستانی نمیدانه و طرف مقابل طالبایی که فعلا در دوحه امرای حکومت افغانستان در مورد صلح صحبت داره مذاکره داره اینا را طالبای پاکستانی میدونه. بنابراین تو معلوم میشه که ملا نیازی و ملا رسول خود طالبای مستقل میشمره و همی چی شما میدود دیگه. ما نور وقت ندارم. دقیقه اخیری زنگ بواخم دالا بس زنگ اخیری ها یک دیگه داشتیم. مهربانی. سلام علیکم. و تاکی صاحب سلام برسد. همین نمره مرا برای همین خوار اگر لطف بکنن همین نمره مرا اونا اجازه داشته باشن بگیرن همراه ما صحبت بکنن یا نمره خود برای ما بتن من ممنون میشم. تشکر. تشکر. بعد نمره ان شاء الله ببخشید که قطع کردم برادری ما استاد است که برادر میگه قطع کو بسیار ببخشید که دیگه ګرانو دوستانو سایسم څخه مننه کوم. تشکر په پروګرام کې برخه واخیستل. ګرم پروګرام او ښه پروګرام او متاسفانه وخت لږ و. پروګرام تکرار د ماښام پرې ولسیم بجې نشریږي. د ګرانې خور شیرین جان در استودیو مرکزی و اسپرین جانی پوپل د استودیو که بسیار سختگیری میکنه. تشکر میکنم دیگه. برنامه باید ختم میکنم. در بل پروگرام در بل خبرونه پر لوی عرض بارم. ورځ مو په خیر، شپه مو په خیر، خدای مو مرسته.